سلامونه ګرانو دوستانو. روسیا د بندیزونو د سختولو په صورت کې د اتباعو څخه 80 ټریلیونه روبله ضبط کولو پلان لري. ګرانو دوستانو، تاسو ته zamancrypt.com پرون هم یو پروګرام اچولی و د سویفټ وال سټریټ او واشنگټن د انټر بانکینګ سیستم باندې. هغه سلسله کې فن بولډ اخبار نن ریپورت ورکړی او zamancrypt.com تاسو ته په پښتو کې وړاندې کوي چې په یوکراین کې د جګړې زیاتېدو په ټوله نړۍ کې ټکانونه بولې یا ډېر هله ګوله راپارولی دی او د لویدیځ لخوا یعنی د مغربي ویسټرن کنټریز لخوا د مجازاتو بندیزونو په منځ کې د روسیې د روبل بیه ټیټه شوې ده، یعنی د روبل پرایس ډیر زیات غورځېدلی دی. د په تاریخ کې کته ویلې مشه په دې اوسنیو تاریخ کې د ډومبي ځل د پاره دومره د روبل قیمت راښکته شوی دی. هغه ځکه چې په دې باندې بندیزونه را روان دي، بلکې لګېدلي به په دې وخت کې زه خبر ویم. په بهر کې د اخیستل شویو اقداماتو په ځواب کې د روسیې د فدراسیون د کمونیست ګوند CPRF د دولتي دوما مرستیال ورته دوی ورته دوما مرستیال وایي، زموږ تاسو په د مالیې منیسټري ورته یا یو خاص ګروپ چې هغه پیسې کنټرول کوي. نو هغه ویلي دي چې RFF په نوم نیکولای RFF څرګنده کړې چې دا روسیې د اوسیدونکو لخوا ورکړل شوي فندونه به د نوي اقتصادي سقوط په صورت کې وکارل شي. څه معنا شو دلته ډیر داسې فندونه دي، د خلکو پیسې دي، حکومت سره په بانکونو کې د خلکو پیسې پرتې دي. نو حکومت ویلي دي چې موږ سره بل لار نشته چې دا 80 ټریلیونه ډالر موږ خساره برداشت کو. نو دا به د خلکو چې کوم فندونه دي دا به موږ استعمالو. که دوی ټول هغه فندونه بند کړي چې په بهر کې دي، نو حکومت به پرته لدی چې د پیسو ټوله زیرمې ورته یا کوم څومره پیسې چې په بهر ملکونو کې پرتی دي نو ضبط کړي، بل چاره نه لري. دوی مجبور د خلکو له رجوع کې د وضعیت څخه د وټلو لپاره شاوخوا 80 ټریلیونه روبله شتون لري. پیسې خوشته خو په ملک کې د خلکو دي، د غریبانو دي یا د خلکو د عامو خلکو دي. دلته 80 ټریلیونه ډالر دوی د خساره ګوري. روسیا په بهر ملکونو کې تقریبا 600 میلیارډ ډالر زیات شتمنۍ لري. د شتمنۍ په مختلفو شکلونو کې د zamancrypt.com تاسو ته اوس د ریپورت کې هم ریپورت ورکړي. د سرو زرو او د بهرنیو اسعارو له نظر روسیا اوس د هیواد څخه بهر شاوخوا 480 میلیارډ ډالر سرمایه لري. د دې ترڅنګ 14 ټریلیون روبله چې هغه معادل کیږي یعنی برابرېږي د 150 میلیارډ ډالر او 400 میلیارډ نور د اولیګارک شتمنۍ په بهرنیو بانکي حسابونو کې ساتل کیږي. دلته اولیګارک چې موږ وایو د هغه میلیونران میلیاردران دي چې که تاسو وګورئ د یلسن د حکومت لونه پس دوی په مختلفو اویل کمپنیانو یا په هر صورت کې چې دی خو دوی پیسې دار شوي دي او دوی سویټزرلند، جرمني، فرانس، امریکا دې ملکونو کې دي. نو دلته هم دوی دا وایي چې 400 میلیارډ ډالر شتمنۍ دلته دا هم شته چې دام خطر ده، ځکه چې هغه د روسي تابع دي او مخکې که دا فندونه ضبط شي نو روسیا مخه لري چې په نقد پیسو په خپلو اتباعو باندې د خپل اقتصاد د بیا رغونې لپاره وکاروي. بل لار نشته، فند خوشته خو د خلکو پیسې دي او هغه فند چې بهر ملکونو نه بنديږي نو دوی به دا استعمالي. کله چې و پختل شو د دې سړی نه د RFF نه چې هغه د CPRF مرستیال دی نیکولای RFF د خپل ویلي چې کدا پیسې داسې وګڼئ که د خلکو ورم کې یا د خلکو نه تاسو وانخیسته نو دا پیسې به آیا خلکو له بیرته ورکړلی شي؟ وی زما په نظر کې دا 15 نسلونه به تیر شي تر څو چې دولت پیسې ورکړي. تر هغه وخته به انفلیسیون دا ټول وخوري، یعنی دا خپل انفلیشن یا ګرانی به دومره حد ته ورسي چې 15 نسله تیریږي نو دا خپل پیسې به منځ کې ورکه شي. د روسي اتباع کرپټو ته ګوري. اوس دلته ګرانو دوستانو واحد لار دا ده چې خلک که ځان سره پیسې لري یا په بانکونو کې دوی سره بل لار نشته د خپل حکومت نه تېښته نشي کولی او یو لار ده هغه کرپټو دی. دا په فین بورډ کې دا ریپورت زه تاسو ته ترجمه کوم، دا زما خبرې نه دي. د دې لپاره چې خپل پیسې خوندي وساتي روسیا ممکن دا په خط توګه وبوسي او په یو خوندي شتمنۍ کې واچي. یعنی څنګه د روسانو خلک خپل پیسې د بانکونو نه وبوسي او په کرپټو کې انویسټ کی سرمایه گذاري کی. دا ممکن د کرپټو اسعارو لکه بیټ کوین لپاره یو فرصت وي
چې روسیه د خپل حکومت څخه وژغوري. یعنی بیټکوین د پاره هم دا یو چانس دی، یو فرصت دی چې دا وکولی شي چې د خلک د دې لانجې نه د دې غم نه د حکومت نه خلاص کی. که څه هم ډېری کرپټو مدافعین بیټکوین د انفلیسیون پر وړاندې د هیڅ په توګه ګوري. یعنی کرپټو کرنسي د ګرانی یا د انفلیشن په مقابل کې دا یو بل لار ده چې خلک انتخابوي چې خپل پیسې یو محفوظ ځای کې سرمایه گذاري وکړي، او همدا علت ده چې خلک وایي چې ممکن ګټه او تاوان په هر بزنس کې شته. کرپټو کرنسي برازي که کوزي، خو خلکو سره الټرنیټیو لار شته، او د دې الټرنیټیو یعنی دویمه لار هم شته. نو د دې الټرنیټیو یا دویمه لار څه ده، زه مخکې تاسو ته تشریح کوم. دا به د ټولو خلکو ساتنه وکړي، ځکه چې حکومت نشي کولای په خپل کرپټو کرنسي یعنی فالو کی یا وی ګوري یا انسپیکشن کی یا تعقیب لاندې وساتي. کله چې خلکو فیصله وکړي چې ښه دنه مخکې چې حکومت مونږ نه پیسې واخلي، مونږ د پیسې راوباسو په بیټکوین او په نورو ارز ډیجیټلز کې اچوو، نو هغه وخت به ناوخته وي او حکومت د اختیار نه لري. همدا اخبار چې زه تاسو ته په پښتو کې دغه تبصره زه خپل خونم لږ زیاتوم او دا تبصره هم تاسو ته وړاندې کوم. فنبول د فبروري په 28 راپور ورکړی چې د روسیې د روبل بیټکوین معادل سره حجم په 9 میاشتو کې لوړ شوی، ځکه چې په هیواد کې بانکونه د سود نرخ 0% ته لوړ کړی دی. څه مطلب شو دلته؟ تاسو د زمانکریپټ.com په یوټیوب چینل کې کا ویډیو لیدلی اوس د هندستان د انډیا یو مالی مرستوال وایي کې یو وزیر وایي، نو هغه 10% سود یا ټکس یا مالیه لاګو کړی و، دلته یې لګولی و په کرپټو کرنسي او ډیجیټل پیسو باندې، خو په عام بزنسونو باندې هغې 15% اچولی و. دلته روسیې څه چل کړی دی چې د هندوستان نه 10% کم کړی، خو 0% بیا هم ډېر دي. خو خلک بیا هم وایي چې که 0% ته موږ نه ټکس هم اخلي، موږ دا پیسې به تاله درکو، خو دا چې ته ټولې موږ نه اخلي او په تا باندې بندیزونه د لویدیځ ملکونو خوا نه لګېږي، نو دا موږ دپاره به ډېر زیات سخته وي. نو د باینانس او د کرکن مشرانو دا دوه صرافان دي چې تاسو زمان crypto.com سره په ټلګرام کې، په انسټاګرام کې، ټویټر کې، یوټیوب کې تاسو اکثر دا اورئ چې مونږ د کرکن او د باینانس او crypto.com او د ټرست والټ د دې صرافانو نمونه مونږ اخلو. نو دلته د کرکن او د باینانس مشران ویلي دي چې په یو ملک کې د عامو خلکو اکاونټ ته بیا د حکومت لاس رسیدل مشکله ده، په دې چې دا په بلاک چین کې ده، او مونږ د پایز یو صرافي مونږ نشو اجازه ورکولی چاله چې هغه راشي شخصي اکاونټونه وګوري، یعنی خلک دلته هم محفوظ شو. دلته دوستانو زه خپل ځان نه ده تاسو ته اضافه کوم چې بلاک چین یو شی دی، خلکو سره چې پیسې دي هغه بیل دي، او دلته چې کوم کرکن یا باینانس یا crypto.com دوی په منځ کې صرافان دي، دوی څه کمال نه لري. دوی دا کمال لري چې دوی یو نوی پلیټفارم جوړ کړی، منیج کړی دی، ستا پیسې ته نظم ورکوي، کله اخلي کله خرڅوي، ګټه او تاوان ستا معلومیږي او هغوی خپل شرح د سود اخلي. خو بلاک چین یو داسې نظام ده چې په دې کې دا ټول جوړیږي. بلاک چین در اصل کې دوی له اجازت نه ورکوي چې د مرکز خونه غیر مرکز یعنی د خلک تعقیب کوي، یا که تا هغه فالو کوي چې زه غواړم فلاني سړي څومره پیسه ده، بلاک چین ته اجازه نه درکوي. نو همدغسې بیا باینانس کمپنی یا کرکن یا crypto.com هم دوی یو اخلاقي دغه لري چې دوی هم دولتونو ته اجازه نه ورکوي چې د احمد محمود کبیر یا جورج یا برنارد شاه د دې اکاونټونه زه غواړم چې چک کړم، ته کولی نه شي په دې چې دوی اجازه نه ورکوي. نو ګران دوستانو زمانکریپټ.com سره اوسئ، تاسو ته به زمانکریپټ.com همیشه د تازه خبرونه وړاندې کوي. ما تاسو ته اکثر ویلي دي چې زمانکریپټ.com فالو شیر کې، او دا مې هېروئ چې تاسو سره چې ښه نیوز وي نو تاسو ښه فیصلې کولی شئ. ګران دوستانو ښه ورځ تاسو ته غواړم.